درې کسان داسې دي چې د هغې عبادت الله نه قبلوي او په هغې باندې الله جنت حرام کړی دی، دا مستحق د جهنم دي. جنت ته به درې کسان نه ځي، د جنت خوشبو به هم نه محسوسوي. یو پکې کوم سړی دی؟ امام الانبیا وایي شرابي سړی چې شراب څکي. دویم د مور او پلار نافرمانه چې د مور او پلار نه نافرمانه وي، باغي وي. او دریم د یوس سړی، د یوس هغه دی چې په خپله ښځه باندې ننګ نه کوي، د یوس هغه دی چې په خپله لور باندې ننګ نه کوي، په خپله لور باندې غیرت نه کوي، په خپله ښځه باندې غیرت نه کوي. ورته پته ده چې لور په ګناه کې اخته ده، ورته پته ده چې ښځه په ګناه کې اخته ده، او دا بیا هم په دې باندې چپ دی، په دې باندې خاموش دی. چپوالی درکنار، خاموشوالی درکنار. په دې پلار ته فخر دی چې زما لور په دې لباس کې راغله، په دې خاوند ته فخر دی چې زما ښځه په دې لباس کې ګرځي. په دې خاوندان مشهور دي، په دې باندې پلاران مشهور دي چې د هغې لورګانې علل اعلان په میډیا باندې ګډېږي. بدن یې ښکاري، پښتو یې وشرموله، حیا یې وشرموله، غیرت یې وشرمو. دې پلار له شرم ورنه راغی، دې پلار له حیا ورنه راغله. دا پلار تپوس کوي ما ته زما جرم وښایې، ما ته زما ګناه وښایې، ما ته زما خطا وښایې. د دې نه به بل غټ جرم سوي چې ستا لور ټوله دنیا ګوري، د دې نه به بل غټ جرم سوي چې ستا ښځه ټوله دنیا ګوري. د هغې د لاسه ځوانان په اور کې ولاړ دي، د هغې د لاسه د ځوانانو ځوانۍ تباه و برباد شوې، پښتو یې تباه و برباد کړه، حیا یې تباه و برباد کو، غیرت یې تباه و برباد کو. اسلامیت سره لوبې کوي، د قرآن د احکاماتو سره لوبې کوي. پلار وایي ما ته زما ګناه او زما جرم وښایه، دینه بل غټ جرم، دینه بل لویه ګناه، دینه بل غټه حیا بې حیایي چې دا کوم پتا کې ده. تاله شرم در نه راغی، تاله شرم ونه درېدو، تاله خو مرګ په کار دی په ضد د دې چې تپوس کې چې ما څه کړي.